آخر هم جو بایدن طالبانو ته په غوسه شو. دا چې جو بایدن له طالبانو سره څه کول غواړي په دې ویډیو کې وګورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن د شنبې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي او طالبانو ته پیغام ورکړی دی چې کچېرې دا ډله په افغانستان کې امریکایي وګړو او یا هم هلته د امریکا ماموریت ته ګواښ پیښ کړي نو امریکا به یې چټک پوځي ځواب ورکړي. ښاغلي بایدن همداراز اعلان کړی دی چې افغانستان ته به 15,000 امریکایي پوځیان استوي چې له هغه هېواده د امریکایي ځواکونو د راوتلو او همداراز د امریکایي پوځ افغان کارکوونکو د رایستلو بهیر خوندي کړي. 2 ورځې وړاندې امریکایي چارواکو اعلان کړی و چې د دې ماموریت لپاره به 3,000 امریکایي پوځیان افغانستان ته ځي، خو اوس دا شمېر 15,000 ته لوړ شوی دی. ولسمشر بایدن ویلي دی چې د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن به له افغان ولسمشر محمد اشرف غني او نور افغان سیاسي مشرانو سره به په اړیکه کې وي او هڅه به کوي چې د وینې تویېدنې مخنیوي لپاره د سیاسي جوړجاړي لاره غوره کړي. د امریکا ولسمشر همداراز خپلو پوځي او استخباراتي مشرانو ته سپارښتنه کړې ده چې باید له افغانستانه د هر ډول پیښیدونکي ګواښ د مخنیوي وړتیا ولري او سر پرې وکړي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې د ولسمشر بایدن له قوله یو ځل بیا ډاډ ورکړل شوی دی چې د هغو افغانانو رایستلو او امریکا ته لیږدولو بهیر چټک شوی چې تېرو 20 کلو کې یې افغانستان کې له امریکایانو سره دندې ترسره کړي دي. افغان طالبانو تر دې دمه د امریکایي ولسمشر د وروستیو څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. په ورته وخت کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره غږېدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي دي چې ښاغلی بلینکن له ولسمشر غني سره د افغانستان په وروستیو پرمختګونو خبرې کړي دي. ښاغلی پرایس وایي چې دوی د تاوتریخوالي د کمېدو د روانو سیاسي او ډیپلوماتیکو هڅو پر فوریت وغږېدل. بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې امریکا د افغانستان له حکومت سره پیاوړي ډیپلوماتیکو او امنیتي اړیکو او د افغانستان له خلکو سره د ملاتړ دوام ته ژمن دي. ډیره مننه درنو لیدونکو چې ویډیو مو تر پایه ولیده. که د جو بایدن د دې اقدام په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره په کومنټ کې شریکولی شئ او که مو ویډیو هم خوښه شوي وي نو لایک یې کړئ. تر بیا او بلې ویډیو په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. الله